کله چې الله تعالی وغوښتل چې یوسف علیه السلام د زندانه وباسي، هغه ته یې ملایک ورونه لیږي چې د زندان دروازه له بیخه وکاږي. نه یې کوم طوفان ور واستاوه چې دیوالونه یې ړنګ بنګ کړي. تدري يا ليل بأن فؤادي يشتعل، بلکې یوازې یو خوب یې ور واستاوه چې ویده پاچا وکوت. هو، دغه یوازې یو خوب و چې په پایله کې یوسف له زندانه راوایستل شو، له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو، د یوې سترې امپراتورۍ وزیر او د ملتونو ژغورونکی شو. نو الله تعالی پر بندگانو دوی سختۍ یو ځای نه راولي چې هم یې په سخت مشکل کې اخته کړي او هم دې حل لاره سختوي. بس زړه دې یوازې په هغه ستر ذات پسې وتړه او مه خفه کېږه. تذرف وأنيني ما عدت لأنسى آلامي، تبكيك بحزن أيامي. أمي أيا أمي